بسم الله الرحمن الرحیم. من مينځل شروع کړو د رسوبونو او پاره کې من اول منګه هغه حالت یو چې پاره کې من پریسپیټیټینګ ایجنټ استعمالو از ا واشینګ پریسپیټیټینګ ایجنټ دا ز استعمالو ما د وینځلو لپاره نو البته منګه مثال نه ویل چې وبو سره وینځو نو مسو مزایت مونږ ورکو کو منګه پریسپیټیټینګ ایجنټ سره وینځو نو موږ څومره مزایت ورکو. نو که تیر مثال ته موږ وګورو تیر مثال کې که موږ وبو سره وینځه نو موږ تقریبا د پرمیسیبل قیمت نه و چند زیات ورکړل. وبو سره چې موږ وینځل نو د پرمیسیبل قیمت نه پرمیسیبل څه چې اجازه ده پرمیسیبل ویلیو چې ده 0.000002 ګرام ده او دا 0.013 ده. نو دا که زه په دې مازې تقسیم کړم 0.000002 باندې دا تقریبا و چند راځي. نو دا ډېر زیات قیمت دی. خو کله چې موږ کلسیم اکسیلیټ د امونیم اکسیلیټ سره وینځو دی ده نو دا که زه مثلا تقسیم کما 0.000002 باندې دا انتهایی نیګلیجیبل دی. د دې لاسه ضایعات ورکول دا بالکل نش برابر دی. واشنګ ډېر مهمه پروسه ده او هر یو رسب د پاره خپل شرایط لاندې به وینځل کېږي. نو ځینې وختونو کې موږ وینځل د الکترولایټ سالوشن سره کوو. یو الکترولایټ خالص په مقابل کې یو الکترولایټ استعمالو. نو کله چې خالص اوبه د وینځلو دپاره استعمال شي نو ځینې پریسیپیټیټ دا پیپټایز کېږي صحیح ده. ځینې پریسیپیټیټ ځینې رسوبونه پریسیپیټیټ پیپټایز کېږي. پیپټایز کېږي نو یو دوه پروسې دي، یو پیپټایزیشن دی یو کاګولیشن دی. که چېرته لوی کرستلي مالیکولونه بیگ مالیکولز دا موږ سره لوی مالیکولونه دي هغه په کلیدي محلولونو بدلیږي کلیدي مالیکولونو بدلیږي کولایډز باندې بدلیږي کلیدي باندې بدلیږي. دې ته موږ پیپټایزیشن یو پیپټایزیشن او که چېرته کولایډز مالیکول بیرته په اوږدو مالیکولونو بدلیږي په لوی مالیکولونو بخښئ کولایډز مالیکول په لوی مالیکولونو بدلیږي نو دې ته کاګولیشن وایي. کاګولیشن. نو کله چې موږ وینځل کو خالص اوبو سره نو ځینې رسوبونه دا پیپټایز کی. پیپټایزیشن مطلب دا چې کولایډز ته بدلیږي. پیپټایزیشن مطلب دا چې کلیدي ته بدلیدل کولایډز ته. کولایډز باره کې موږ په کلاس کې بحث کړی چې کولایډز څه ته وایي. 10⁻⁴ سانتي متر نه کوتر زیاتی د دې ذرو نو کولایډ سټیټ ته وړي. نو چې کله کولایډ سټیټ ته واوښتل نو دا ذرې چې دي دا د فلټر څخه به تېرېږي. فلټر څخه څه کېږي پاس کېږي فلټر څخه تېرېږي. نو د دې مخنیوي لپاره باید موږ کاګولنټ الکترولایټ دا باید موږ اضافه کړو. داسې الکترولایټ اضافه کړو چې هغه کاګولیشن وکړي کولایډز بیرته بدل کړي په لوی مالیکولونو باندې چې فلټر څخه تېر نشي. نو کاګولنټ الکترولایټ باید اضافه شي
په precipitation process کې او نور electrolytes چې دي نور electrolytes چې د رسوب څخه د شي هغه وینځل شي نو کوم کلیدي ذرې چې موږ کاګولیټ کړي د کاګولن electrolyte په واسطه نو هغه چارج کیږي بیا او یو بل شي کوي دفع کوي کله چې موږ کلیدي ذرې دا کاګولیټ کړل نو یې چارجونه راغلل او چارجونه یو بل شي کوي دفع کوي نو موږ سره زیات حجم هغه به جلا جلا کیږي په کوچنو کلیدي ذرو باندې چې هغه د بیا د فلټر پیپر نه وځي نو د دې مخنیوي لپاره ان من کله چې کاګولیټن الیکټرولایټ ورواچو نو کولایډز په لوی مالیکولونو دغه کو او بیا موږ واشینګ چې تر سره کو واشینګ انزلی تر سره کو چې نور الیکټرولایټ چې دی هغه نه دا رسوب وینځو نورو دغه نو کله چې موږ کولایډي ذرې چې دی هغه کاګولیټ کړي نو هغه بیا چارج شوي او بیا یو بل دفع کوي نو کله چې ذرې یو بل دفع کوي نو هغه کوچنو برخو باندې دغه تقسیمیږي نو موږ سره چې کوم هغه بیگ هغه لوی مجموعه د رسوب هغه موږ سره زرو باندې ویشل شو بیرته کولایډل سټیټ ته واوښته کولایډل سټیټ ته چې واوښته نو هغه په اسانۍ سره د فلټر څخه تیریږي نو د دې مخنیوي لپاره نو موږ باید پریسیپیټیټ چې د رسوب چې دی د الیکټرولایټ د رقیق محلول سره خط شي کو باید موږ وینځو په نسبت د خالص اوبو د خالص اوبو په مقابل کې باید موږ دا وینځو د الیکټرولایټ سره نو کله چې موږ دا الیکټرولایټ سره وینځو نو کوم چې جذب شوي آیونونه دي پریسیپیټیټ باندې رسوب باندې کوم جذب شوي آیونونه هغه بلری شي داغه ځای به دغه الیکټرولایټ واخلي کوم الیکټرولایټ موږ د وینځلو لپاره استعمالو نو موږ یو دیتا چې ایکسچینج ابزورپشن براشي کله چې موږ الیکټرولایټ از ا واشینګ استعمال کو الیکټرولایټ از ا واشینګ لیکوډز استعمال کو نو exchange adsorption براشي څه مطلب مثلا دا زمونږ سره رسوب دی نو دې نه به دا ذرې ادزورب چې دي دا به محلول ته لاړ شي او زمونږ الیکټرولایټ چې دی هغه به د رسوب په سطح باندې راشي په دې باندې به جذب شي نو دې ته موږ یو ایکسچینج ادزورپشن نو پیپټایزیشن مخنیوی به وشي په دې سره به پیپټایزیشن مخنیوی به چې دی هغه وشي پریومنٹ بشي پیپټایزیشن مخنیوی به موږ سره وشي خو مخکې موږ دا خبره کړې وه چې کوم الیکټرولایټ زه اضافه کوم هغه باید ولټایلي الیکټرولایټ چې کوم موږ اضافه کوو هغه باید ولټایلي او کله چې زه اګنیشن کوم هغه باید لرې شي د رسوب د سطحې څخه نو په پریکټس کې په ایکسپریمنټس کې موږ څه کوو چې موږ چې استعمالو نو یا ولټایل که موږ استعمالو که نه یا ولټایل اسید استعمالو
volatile اسید استعمالو په شرط د دې چې دوی رسوب نه حلوي یعنی موږ مفر تیزابونه استعمالو په شرط د دې چې دوی رسوب نه حلوي دې وخت منګه کولای شو چې دغه نه استفاده وکړو د مفر تیزابونو نه آیا موږ استعمالو امونیم مالګې یا موږ استفاده کوو د چا نه د امونیم مالګو نه بل خبره دا ده چې دا ضروري ده چې کاګولن الکترولایټ د خامخا داسې آیون ولري چې هغه د رسوب برخه وي دا ضروري نه ده چې کاګولن الکترولایټ د آیون ولري کاګولنټ الکترولایټ د داسې آیون ولري چې هغه مشترکي د دو او د پرسیپیټیټ ترمنځ دا ضروري نه ده چې دا مشترکي COAG د ماخاري کاګولن الکترولایټ او د رسوب ترمنځ ضروري نه چې دوی ترمنځ د آیون مشترکي نو کوم آیونی مشترک شي بیا خو پاس کېس شو ته بیا خو موږ سره پاسنۍ حالت راغی چې موږ اولنۍ حالت راغی چې موږ پرسیپیټیټینګ ایجنټ استعمالوو